حضرت حلیمه وایي ډېر عجیبه انسان و دا نبي علیه صلات وسلام. هغې ته پته نه وه، خو پته ورته هله ولګېده چې کله نبي علیه صلات وسلام غېږه کې راواغستو او د مکې مکرمې نه دا راووته را روانه شو، د خلکو هغه ټولې اوښې هغه شاته پاتې شوې او د حضرت حلیمې هغه اوښه مخکې لاړه. دی وایي چې زما د اوښه ډېره کمزورې وه، دا خو د تلو نه وه، اوس د ټول نه مخکې شوه، داسې چلو شو. او یې سره کور ته د راوړو او کور کې داسې برکات سټارټ شو. ناشنا چې حضرت حلیمه وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زانګو کې ما به خپل کارونه کول، یو پېره مې زانګو وزنګوله، بیا به ودرېدنه په خپله به زنګېده، په خپله به هغه زنګېده، هغه زانګو فرشتې به راتلې هغې له هغه به یې خوځول. هغې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د راتګ سره ډېر زیات برکات راغلی. بیا چې نبي علیه صلات وسلام عمر لږ سیوا شو، دونه شو ماشومان چې لوبې کوي بار ګرځي را ګرځي، د دانیال عمره صحیح ده چې داسې دی. نبي علیه السلام د لوبې شو نو بار به وتو د وړو سره. حضرت حلیمي نور بچي وو، حضرت حلیمي یوه لور وه شیمه یې نوم شیمه. بیا وروسته نبي علیه صلات وسلام سره په یو جنګ کې ملاقات شو. په یو جنګ کې نبي علیه صلات وسلام په جهاد کې وو، یو زنانه وه ډېره تکړه وه په جنګ کې. نبي علیه صلات وسلام ته مخامخ راغله، وایي ته ما پېژنې؟ نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه زه تا نه پېژنم، وایي زه ستا خور یم شیمه، د حلیمي لور یم سعدیه، حلیمه السعدیه. د هغې لور نبي علیه السلام ورته ستا سره څه دلیل دی په دې خبره؟ نبي علیه صلات وسلام ته هغه فرمایي چې وګوره که نه وړوکوالي ته قار شوی په ما دې چک لګولی و، هغه نښه اوس هم دلته ده، هغه نښه رامن اوس هم دلته ده په دې ځای باندې. نبي علیه صلات وسلام بیا ډېر ادب وکړو، مشره خور یې وه. نبي علیه صلات وسلام ورته خپل څادر مبارک هغه خور کو وایي دلته کښېنه. هغه ډېر ادب او احترام کړو د خپلې مشرې خور نبي علیه صلات وسلام ته.